نو چې انسانان حشر د کله راجم شي او حشر کیږي نو حدیث کې راغلی دی چې د حیوانات به راجم شي د حشر ته او حشر د حشر زکه ویل کیږي زکه په دې کې پیران انسانان حیوانات دا ټول به راجم کیږي د قیامت پر ورځ باندې او حدیث کې راغلی کوم حیوان چې خکر نه لري او د خکر والا حیوان والده قیامت کې به الله را ژوندې کی به اخکر به د اخکر والا نه بدله والی او به دې دا مطلب نه دی چې چا حشر کیږي هغه د عذاب ورکول کیږي یا عقاب ثواب بلکې حیوانات ولا حشر کیږي د قیامت پر ورځ باندې خو لیکن عذاب په نشته دی او به یو حدیث کې راغلی یو ډیر یو ناشنا حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حشر باره کې چې یحشر الناس یوم القیامه على ارض بيضاء عفره د قیامت پر ورځ د انسانان را جمع کیږي په دسي وزمکه باندې به را جمع شي بيضاء چې سپینه ده او لګه خړه ده خلټوري ده كقرصه النقي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دسي مثال لکه یو سړی وړه چند کی او داغینه یو ټیکلې جوړ کی او ډوډۍ ته جوړ کی د دې په شکل باندې د قیامت پر ورځ د انسانان الله په دغه یو میدان باندې را جمع کوي او دسي میدان به ليس فيها معلم لاحد د چاو کې صبرید نه معلوم چې لکه داس ما زیر دې جنت نه را تیریږي یا داس ما حد ده دسي حدود په دغه کې نه ټول انسانانو په دغه غزمه باندې یو شر ولاړي او حشر به د انسانانو وشي نو د قیامت ژوندۍ چې دا ډېره سخته ژوندۍ د ولدینه بعد چې د حشر باره کې کوم احادیث راغلي دي نو کوم انسان چې مؤمنی او د الله نه یریږي نو دغه حدیثونه په خپل باندې ویل ډېر ګران کار دی